یو خبر ته دې پام وي په د اوس حالت کې افغانانو ته رښتیا د ناموس مسله ورپېښه ده. یعنې د طالبانو سره که دا مسلې وتړل شي ارزي. د جمهوریت په وخت کې خو دا خبرې دوی ټولې د خلکو د غوا لپاره کولې. باګرام ته ښځې وروستل کېږي او دغه بله ورځ چا راته وویل د جون په غونډه کې په جرمني کې د هغه خبره چا کړې وه او دی هم ورته ناست و وایي لګیا ولس په جمهوریت کې خلکو باګرام ته ښځې وروستل. اوس دا خبرې د هغوی لخوا پسې وکارول شي. واضح خبره داسې که دین وکارول شي که ناموس وکارول شي د افغانانو تباه کولو لپاره وکارول شي. درد هم همدغلته ده. زه همدغه وایم چې څنګه غیرت ده چې خپل یو افغاني خور باندې ته بهتان لګوي چې دا باګرام ته وړلی. زه دغې ته وایم که مثلا دغه افغانان دي که جمهوریتي ده که هر یو څوک دي دغه ټول افغانان دي څنګه ته په خپله یو افغاني خور باندې بهتان لګوي چې دی باګرام ته وړلی. زه دغه ته وایم چې لږ وجدان په کار ده. دغه بعضې کسان صحیح ده د فکري اختلافات به سره لرو مګر دغه ناموس مسله مابین ته اچول دا ډېره د پښتو کار ده د افغانیته کار ده. یو قرار صاحب بله خبره د قرار صاحب د ولسمشر د سفرونه چې د اقتصادي بڼه یې ورکوله که نه لکه چې زه 15 کاله د ولسمشر ساتونکی وم په هر کې قرار صاحب خپله مې دې لیدلی. ما یګانه څه شی چې ولیدل چې ډېر په ذهن کې مې تر اوسه پورې پاتې ده د ترکمنستان ولسمشر چې کله افغانستان ته راغی قرار صاحب چې کوم استقبال ولسمشر غني د ده نه وکړه ما تر نننۍ ورځې پورې ما پلار هم ما سره یو ځای و. پلار مې راته وویل چې ما 15 کاله کېږي چې دلته زه وظیفه کوم ما هغه د 15 کاله هلته وایي دغسې استقبال ما د هېڅ رئیس جمهور نه ده لیدلی چې کله قرار صاحب په یاد دی چې د ترکمنستان ولسمشر چې راغی دا چې څه شپاره ولسمشر غني دا استقبال ورته وکړه چې ده یو توقع ورته درلودله چې مثلا دغه لارې خلاصولو باندې مثلا د صنعت په باره کې خو هغه دغه کوم هغه چې دی د اوس معیشت مشر غني برکت و که چیرې اوس مثلا موږ هم تورخم بندر ته احتیاج وای خو دغسې چې را باندې بند یې کړی وای خدای نخواسته چې هر رقم غوښتنه به یې کړې وای موږ ورسره منله. خو دا د ولسمشر غني برکت و چې مثلا د کومې لارې چې ده پرانیستلې چې نن سبا مثلا یو خودکفایي طرف ته د پاکستان احتیاجات نه وتلي. او بالکل اصلي خبره اصلي بحث هغه د ورور خو لیکن اوس رښتیا درته وایم اوس چې ناموس حالت رښتیا ځکه په خطر کې ده چې یو خو پنجابیانو سره موږ تاسو لاس ګرېوان یو او پنجابیان بې ناموسه خلک دي. پنجابیان یعنې د بنګال په جنګ کې دوی 300,000 خپلې پاکستانۍ مسلمانې ښځې بې فتح کړې او دا خو نه پوهېږم چې کوم تبلیغ دی نه هغه ځینې ډک ده دا ډېر معاصر نږدې تاریخ ده. زه له بنګالیانو سره غږېدلی یم 15,000 بنګالیانې دوی راوړې د پاکستان فوج په کراچۍ کې په بازار کې خرڅې کړې. که دغه پام مو کړی دا زموږ ستاسې په سیمو کې د بنګالیانو ډېرې بنګالۍ ښځې دي بنګالیانو زمن دي. ما په دې باندې یو د نروج کې بنګالۍ په نامه باندې موږ په اندړو کې ډېر بنګالۍ راوستي دي. اکثره دلته به چاته ښځه نه پیدا کېده یا به څوک ناجوړه و یا به څوک یو بل مشکل به و معیوبه به و بیا به تلل چې له کراچۍ د ښځه راوسته بیا هلته دغه بنګالیانې پاکستانیانو راوستي وې پاکستان فوج په بازار کې به یې خرڅولې بیا به دا د موږ تاسې پټانانو اخیستې. نو په وزیرستان کې موږ کور ولو یو چا دغسې یوه بنګالۍ راوستې وه په دغې لاره باندې بیا یو 2 شپې زموږ کور کې به یې دغسې تېره کړه وطن ته یې ووت زما په یاد دي. نو دغه بنګالیانې چې وې دا اکثریت یې د پاکستان فوج راوړي وې او بیا یې له کورو لرې په لاس په عربانو یې هم خرڅولې په نورو خلکو یې هم خرڅولې. دا دغه رقم یو بې ناموسه خلکو سره زموږ سروکار دی. په دې دغه کې د طالبانو په دې جګړه کې په دا تېر 20 کاله کې په دې سوات کې په مختلفو سیمو کې خو زموږ تاسې پښتانه دي خلک حال نه وایي دومره سپکاوی یې رسولی دومره سپېت هغه یې خلکو ته کړی دی چې یو څوک به یې دوی مخالف ولو حال دې پسې ورکړو وایي کور ښځې به یې راوستې یا دې تانه کې واچولې ده ته به یې حال ورکړو وایي اوس که راځې که نه راځې دغه رقم کار به یې ورسره کوو.
په افغانستان کې دا شی ډېر سیستماتیک ښکارېږي. ارار صاحب دا مو په سترګو ولیدل لکه چې جلال آباد کې چې کوم داعشیان مثلا اسیران شول دوی مثلا د یو مملکت میړه به د یو مملکت او ښځه به د بل مملکت و اندای ته خبره شو اندغه په پیسو یې اخیستې وي لکه ځکه چې مثلا یو نفر چې مثلا یو عرب وي پاکستاني ښځه او دغه امکان نه لري چې هغه خپل هم تروریست وي دوی سره اړ وسره درې څلور ښځې ورسره وي په دغه کې جلال آباد کې قرار صاحب کې په یاد دی دوی سره چې دغه کومې ښځې وي د سینوي چې مثلا لکه د دوی مثلا مملکت څخه لکه یو سوریایي ورسره یا بغدادي ورسره د مختلفي وادو ښځې ورسره وي دا ټول پاکستان لکه اخیستل شوی ځکه دغه فکر ماته ورغله چې دغه ښځې دوی د کومه نه کوي د داعشیانو نو دغه کیسه ما درته کوله د یو خو د داعشیانو او سیستم هم دی یو بل پاکستان کې د ښځو د خرڅلاو بازارونه اوس هم شته په کراچۍ کې د هغوی قرار صاحب تقریبا داسې اولنیوي فیصده ټولې افریدۍ وې ځکه چې موږ ته اول د هغه ډله تسلیم شولو موږ ټولې افریدۍ وې بیا خو موږ ننګرهار خو موږ بیخي ورک کړو د سمتو ته چې به چې تلو دا دایبالا او په دغو ساحو کې له سمت څخه موږ په دوی نه راوړلو هغه خالي به موږ هغه ښځې به م راوسي هغه به م هغه د کلي ملک ته بیا تسلیمولې یا به م شاه محمود میاخیل یا دغو ته م تسلیمولې خو ټول دغه ولې افریدي ولې پنجابیانې ډېرې کمې وې ډېر کم تعداد وي افریدي بیخي زیاتې وي نو دا کیسې د هدف مې دا ده چې ډېرو سپکو خلکو سره م کار ده د ناموسي مسایلو ته پاکستانیان قصدن لاس وراچوي دغه یو څه وخت مخکې د دې هغه کیسه چې پیښه شوه مهاجرو په دې کې دا بعضې وخت چې په تاڼو کې به یې بعضې پیښې ریپورټ شوې د پاکستان له تاڼو دغه هغه نه وې دا داسې طبیعي پیښې نه وې خو داسې وي چې مثلا یو پولیس بد اخلاقه دی یو ملیشه بد اخلاقه دی یو بد اخلاقي وکړه یا چېرته یو بېناموسي وکړه یو بیا سیاسي بېناموسي یعنې تر شا یې سیاسي لاس او قصدن دغسې یوه صحنه جوړوي د دې لپاره چې یو ملت په رواني لحاظ باندې وټکوي د کراچۍ د زندانونو مسله چې هغه ډېره زیاته سیاسي ښکارېده او یوازې په هغه کې نه یوازې په دغه پولیسو دې نه درښه پاکستان کې په د وروستیو کې یو فلم جوړ شوی و په د فلم د هغه په نامه دی د رابندرناث ټاګور یو داستان دی د کابلي والا په نامه باندې هغه ولسمشر په د هندوستان په سفر کې که ستاسو په یاد د مودي په مخ کې وویل چې ټاګور افغانستان ته داسې برانډ ورکړی دی چې موږ په $1 بلین باندې هم نه سوای اخیستی بیا د دې کابلي والا په مقابل کې دوی یو فلم جوړ کړی دی د کابلي پلاو په نامه هغه د هندوستان چې د کابلي والا ده کابلي والا او دوی بیا کابلي پلاو فلم جوړ کړی دی په دې کې بس یو افغان ده او خپله خور په یو پاکستاني پنجابي پسې ګرځوي ګرده ورده یې پسې ګرځوي چې ته به دا کوې او ښځه یې خور یې میړوښه ده او په دې باندې لیوار ظلم کوي او بیا دا میینه شي په دې پنجابي دغه باندې چې دی ورغلی مهاجره ده هلته هغه د هغه سره همسایه ده بیا په هغه یو تورمخی صوفي یې پسې هیرو کړی ده دغه فلم اوس هم په یوټیوب باندې شته څه په نامه ده قرار صاحب کابلي والا په نامه کابلي پلاو په نامه ابل کابلي والا د دوی کابلي پلاو کړی تو د ریزیت نو دا اوس مثلا ډېره سیستماتیکه دغه د بېناموسي ده چې یو ملک ته رسوي هلته تو درې کابلي پلاو مووي زه درته پیدا کوم مننه قرار صاحب دا نور ملګرو ته به م دغه ورکړو څه پوښتنه لرله دغه اساخیل صاحب که هغه نه و دغه تاواني څه پوښتنه لري مهرباني وکړئ ملګرو دغه سکرین هم در سره وټکوئ که زحمت نه درته کېږي چې دا لایف جوړ شي مننه دغه فلم ده په هغه کې سته په یوټیوب کې دغه هغه هیرو ده دا هیرو ده تو بس او دغه افغانه ده دغه باندې اشوکه ده
کابلی پلاو یعنی دا اوس دا نه ډېر بې ناموسه سپک خلک دي دا یې په اوسه کې هغه کړی ده ډېر بې ناموسه سپک خلک دي یعنی که د دوی په باره کې ووایه چې د افغانانو ناموس ته خطر ده خو دغه یې ښکاره ثبوت ده دوی خو تر هغه پورې تر د حکومت پالیسیانې د فوجیانو اعمال حتی دغسې لاهور ته چې څه وخت مخکې یوه ښځه یوړه بیا د هغې هغه کاروان چې په څه شکل فلم پورې کړی و د ډرون په وسیله باندې هغه کاروان فلم پورې کړی و بیا یې د هغې سره یې بیا اردو ته رانه اچولې وه ښځه یې له افغانستانه وړه لاهور ته او په کابل کې د ناوې د کاروان په ډرون باندې عکاسي کړې وه بیا یې اردو ته رانه ورسره مکس کړې اوس دا کارونه خو ته دغه نه کېږي تصادفي موږ ته اکثره کېدای تصادفي ښکاره شي خو دا کارونه کېږي د دې لپاره دوی پوهېږي چې په افغانانو کې تر ټولو حساس شی چې ده دغه موضوع ده قرار صاحب یک وړاندې سوال لرم اجازه ده اندر بابا چې بیا د ورونو ته اجازه ورکړو قرار صاحب فرض که هیبت الله لسانی جیک شو او کابل ته کومه سناریو به تا په نظر راشي ولا ما ته خو ډېره خطرناک صحنه نه ښکاري خطرناکه صحنه په دې نه راته ښکارېږي چې د تنظیمي جنګونو د وخت غوندې درنې وسلې نشته په افغانستان کې ډېرې چې له خلکو سره به ډېرې زیاتې وسلې او ډېر کوڅه په کوڅه جنګونه به وشي دوامداره جنګونه به وشي دا خو یوه خبره ده بل دا ده چې طالب وروسته خلک هغه کېږي د ولسونه کلکټیولی بعضې وخت هوښیارېږي یو ځایي عقل یې هوښیارتوب یې ډېر اهمیت لري دومره تجربې په خلکو تېرې شوې درېیمه خبره دا ده چې طالب که له منځه ځي خو له منځه خو نه ځي خو له منځه به وړل کېږي نو هغه څوک چې طالب له منځه وړي هغه باید تر طالب قوي نو دا ویره بیا ډېره نه محسوسېږي چې یوه ډله راځي او هغه تر طالب قوي خو د طالب ځای هم نیسي که نه او بله خبره دا ده چې دومره خلک والله بالله په عذاب دي له هر کلي خو به والا سل نفره درته راوځي سل نفره خو له کلي والا رضاکاره درته راوځي د طالب په مقابل کې دا وار خلک دا رقم ورته پاخه دي نو دغه نه زه وایم دغه ویره ډېره خلکو ته ورچول نه دي پکار چې طالب ولاړ تاسې به داسې په خالی میدان مطلب مې دا نه و چې مثلا کومه ویره راځي دوی په مابین کې چې دوی به پاتې کېږي دوی به هم سره ورکېږي امام نظر دي دوی اختلافات دوی خو دا ور په اخلاقي لحاظ باندې ډېر سره مات دي د شعار او د فکر لحاظ هم ډېر بې اعتباره سوي دي سره په مادیاتو باندې هم ډېر لکه روي سپي سره لوېدلي دي نو واضح خبره ده دا ور د دوی ماتېدل حتمي ده او بله خبره دا ده چې دا ور کېدای شي داسې نه وي لکه تېر وار خو یو مسله د دوی د بېرته راژوندي کېدلو باعث شوه هغه امریکایانو او د امریکایانو حضور و او د امریکایانو خپلې پالیسیانې وې چې غوښتلې چې دلته یو جګړه دوام وکړي نو د طالب په مقابل چې په طالب په افغان ختم شي یعنې مستقیما بهرنی د دوی په مقابل کې نه وي بیا اثر نشي راپورته کوی که مستقیم بهرنیان باید نه وي یعنې تېر واري بهرنیانو موږ ته ګټه نه ده رسولې باور وکړه موږ تاسې تجربه ده موږ دغه اندړ صاحب ته معلومه ده موږ په اندړو ته به شپږ ټانګه اته ټانګه د امریکایانو نه سوی کته کېدی چې کله پاڅون وسو صاحبه دوه موټرسایکل به له یو سره تر بل سره خطاوتي یعنې خپلو خلکو او سره له دې چې د موږ پاڅون په دې ټوله دوره کې د امریکایانو د یو ټانک قدر نه دي مصرف کړي دوی چې یو به ټانک والوځي یو هموی د غټ ته د هغه والا چې امرپو د غټ موټر د 3-4 میلیونه خو به یې زه نه پوهېږم څو به لیکن دغه یعنې د یو ټانک پیسې چې موږ پاڅونوالو ته راکړي وای ولا که د دې اندړو چې طالب په ګرز لیدلی وای او ولا په طالبانو باندې به هم طالبان ویشتلی بل څوک به هم بل چا ته هم ضرورت نه و مسله دا وله چې د سپي زمنو موږ ته هم مشکل جوړ کړ او دا مسله یې حلول نه غوښتل امریکایانو پرون د رازق شهید یو کلیپ واورېد دلته چاره لېږلی و
دغه خبره یې کړې ده، د امریکایان چې دي دا جنګ ختمول نه غواړي. دا په دا کوم کارونه چې دوی کوي په دې باندې خلک راپارېږي ناکه، او دا د جنګ د ختمولو کیسه نه ده. پیسې به یې ورکولې طالبانو ته، ورور په مختلفو شکلونو به یې طالبانو ته پیسې ور انجکټ کولې. دا د تیلو د کاروانو له لارې څومره پیسې د وردګو طالبانو ته ورکړې، یعنې 300 میلیونه ډالر د یوه کال د سیګار خبره ده. په یوه کال کې تنها د وردګو د تیلو د کاروانونو له درکه 300 میلیونه ډالر امریکایانو ته طالبانو ته ورکړل شوي. نو 300 میلیونه ډالر غټ رقم دی. او دوی خپله دغو خلکو غوښتل چې دا جنګ دوام وکړي، که نه طالب ولا که دومره ښه وي، اوس په راتلونکي کې هم دومره ښه نه ده. زه خپله خو د ده حالت ته چې ګورم، بالخصوص یو کله چې یو حرکت په اخلاقي لحاظ ماتې وخوري، دا اوس چې ورسې د طالبانو هغه مخلص غړي یا مخلص خلک چې دي هغه تر ټولو ډېر ورته پاخه دي، تر ټولو ډېر مایوسه دي. مننه قرار صاحب، ژوندی اوسئ. مننه قرار صاحب.